د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشه. په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته 215 قلور دوای ورزګان کې 43 طالبان وژل شوي. 215 قلور دو په ورزګان ولایت کې د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 28 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. د دغه قلور دو مرستیال ویان صدیق عیسی نن یکشنبه سهار رسنیو ته ویل دغه عملیات پرون شوي د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د ورزګان ولایت په چورا او خاص ورزګان ولسوالیو کې تصفیوي، کمانډویي او هوایي عملیات شوي دي. په دغو عملیاتو کې 43 وسلوال ترهګر ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. 215 قلور دو په بل اعلامیه کې پرون د کندهار په میوند او شوالی کوټ ولسوالیو کې هم د 11 طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کولو ادعا وکړه. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بیا په شیرزاد او خیسراک ولسوالیو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژلو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دغه شمېر وسلوالو ته په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دغو پیښو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو تبصره نه ده کړې. د کابل لویدیځې برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د کابل ښار د لویدیځې برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات ویلي په امنیتي ځانګړې غونډه کې پر هغه امنیتي طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې وه بحث وشو او هغه تایید شوه. امنیتي ادارو ته هدایت ورکول شوی چې د دې طرحې بېلابېل اړخونه تطبیق او عملي کړي. د سادات په خبره دغه طرحه به د افغان امنیتي ادارو د وړتیا پر اساس عملي کیږي. د کابل لویدیځې برخې ته دغه امنیتي طرحه تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته جوړیږي چې د ډیرو یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله د ثور په 13 پر سید الشهدا ښوونځي وشوه چې د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 100 نور ټپیان شول. چرواکي وایي نه پرېږدو چې د افغان خاورې ځینې برخې له وسلوالو سره وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلوالو په کنټرول کې پاتې شي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن یکشنبه رسنیو ته ویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول شوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعاوې شوي دي. زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنګرونو کې د اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیا ځینې برخې په دایمي ډول له سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي د دوی په لاس کې دي د هغوی د بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښوولو په شرط نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چهار بلاک ولسوالۍ نن سهار 10:30 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دغه ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د لوګر امنیه قوماندانۍ ازادۍ راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خروار ولسوالۍ له مرکزه خپله پستې بل ځای ته انتقال کړې دي. دایکنډي کې د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. په دایکنډي کې د نږدې 6 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان د اکبر رستمي نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لبنیاتو د پروسس یاد مرکز د دایکنډي په خدیر ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه مرکز د لبنیاتو د پروسس د زیاتوالي په هدف جوړیږي چې د افغان حکومت له بودیجې په نږدې 6 میلیون افغانۍ پرې ولګول شي. نوموړي ویل چې د لبنیاتو د پروسس په یاد مرکز کې له 5 میلیون افغانیو ډیر لګښت راځي چې په 3 میاشتو کې به بشپړ او ګټه اخیستنه ته چمتو شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان کې د لبنیاتو د پروسس لپاره خورا ښه ظرفیت لري او دایکنډي له هغو ولایتونو یادوي چې ډېری وګړي یې له دې لارې کورنۍ اقتصاد پر مخ بیایي. رستمي وایي دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د لبنیاتو د پروسس ورته نور مرکزونه په نورو ولایتونو کې هم پرانیزي. قریشي وایي د افغانستان پر وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د خپل ګاونډي افغانستان پر وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. قریشي دغه څرګندونې له تولونیو سره په مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو یوازینۍ لاره ده.
د قریشي په خبره یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ځکه دی چې موږ ته له سیمې سره د نښلولو امکانات برابروي. یوه سوله ییز او باثباته افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو. قریشي دا رد کړه چې ګنې هیواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دي. هغه تور چې کابل تل پر اسلام آباد لګولی دی. قریشي زیاته کړه هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په اشاره وویل هیواد دې ته اندېښنه لري چې افغانستان بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پاکستان لیوالتیا ښکاره کړې چې په خپله خاوره کې امریکا ته اډې ورکړي چې له هغه ځایه عملیات مخته یوسي رد کړل. مالیې وزارت وایي ملي بودیجې ته باید 101 میلیونه یورو مرسته ورزیاته شي. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د افغانستان ملي بودیجې ته د 101 میلیونه یورو په شاوخوا کې مرسته ورزیاته شي. د مالیې وزارت ویان د رفیع تابع نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د جنیوا کنفرانس د ژمنو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړي ویل چې په دې اړه د مالیې وزارت د همغږۍ څارنې او راپور ورکونې عمومي رئیس په مشرۍ د مالیې وزارت اروپایي ټولنې او پلي کوونکو دولتي ادارو د باصلاحیته استازو ترمنځ نن یوه ناسته هم جوړه شوې وه. تابع وایي په یاده ناسته کې د حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د قرارداد جوړونې په چوکاټ کې د ژمنو شویو اصلاحاتو پلي کولو په برخه کې د دولت د پرمختګونو وروستی راپور تر غور لاندې نیول شوی او ټاکل شوی دی چې د دې راپور نقل د یوې اونۍ په اوږدو کې په رسمي توګه د اروپایي ټولنې د سیاسي نمایندګۍ په مرسته ولیږل شي. او لوګر چارواکي وایي خروار ولسوالۍ کې د خپلو پوستو ځای بدل کړی. د لوګر ځایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي په هدف یې په خروار ولسوالۍ کې خپلې پوستې تغییر کړي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت خروار ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، یوازې د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي په هدف امنیتي پوستې نویو ځایونو ته انتقال شوي دي. د لوګر د ولایت مقام ویاند دیدار لونګ وایي د خروار ولسوالۍ 3 کاله وړاندې د لوګر مرکز ته انتقال شوې وه او یوازې د خواجه انګور په سیمه کې 4 امنیتي بیزونه ځای پر ځای وو چې نن یاد ګارډ بیزونه هم انتقال شوي او په نویو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي تېره شپه د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ نقلي مرکز چې د خواجه انګور او پنجپای سیمو ترمنځ په یوه قرارګاه کې جوړ و له شاوخوا امنیتي پوستو سره نیولی دی. لیدونکو دا و تر دې مهاله لنډ و مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل.